السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آصف زرمل سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زه له ډېر وخت راهیسې مزدوري کوم، تقریبا 10 کاله کیږي، خو کار مې نه جوړیږي. لمونځ کوم، حرام نه خورم، عمرې کوم، د شپې 2 رکاته لمونځ کوم، بیا هم قرض را باندې ډیر دی. له الله نه راضي یم، د حل لار راته راوښیه او یا راته دعا راوښیه. الله رب العزت دې ستا او ستا په شان د نورو قرضدارانو او د ښکیلو خلکو ستونزې او مشکلات په خپل فضل، رحم او کرم سره رفعه او حل کړي. خو بیا هم کله چې د سهار لمونځ وکړې، د سهار د لمانځه نه وروسته په 25مه سپاره کې سورة الشورا وګوره. د سورة الشورا 19 آیت د سهار لمانځه نه وروسته 80 ځلې ولوله. د کبیره ګناه نه ځان وساته، دعا کوه، انشاء الله الله رب العزت به دې مشکل حل کړي. هغه د سورة الشورا 19 آیت دا دی چې الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. الله تعالی پر خپلو بندگانو ډیر مهربان دی. چاته چې خوښه وي روزي ورکوي او هغه ډیر زورور او برلاسی دی. 25مه سپاره سورة الشورا 19 آیت د سهار مانځه نه وروسته 80 ځلې لوله، انشاءالله الله به دې مشکل حل کړي. هر څوک چې داسې ستونزې لري دا وظیفه دې وکړي او تکرار دې کړي، انشاءالله الله به یې ستونزې ورته حل کړي. نظر وکړه کمر ته ګوره، خام ته ګوره، مازدیګر ته ګوره، شپو ته نظر وکړه کمر ته ګوره. دغه رنګ رنګ غوندې وختونه وایي چې یو الله 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 شته دی. ځمکه ګویا د اسمانونه وایي چې یو الله 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 شته دی. په ګونګه ژبه